تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حالات او واقعات د زندګۍ تر تبوک پورې خبره را رسیدلې وه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زندګۍ آخري جهاد دی چې هغوی پکې پخپله شامل دي او شریک دي او دا ډېر اوږد سفر و چې یوه میاشت کې نبی علیه السلام تلې راغلی و او 20 ورځې نبی علیه السلام بیا هلته سره د 10,000 صحابه کرامو تېرې کړې وي او دا ډېره سخته موقع وه. د خوراک څه نه و، د سورلۍ کار خراب و، دیخوا فصل پوخ شوی و، د هغې خدمت پکار و، د هغې لو او پرېکول پکار و. تیار فصل پرېښوده دا یو ډېره لویه قرباني وه. کورونو کې څه نه و، خلک غریبانان و، کمزوری و، اسونه او اوښان چا سره نه و، د سورلۍ دپاره او پیسې نه وي. ګرمي دومره زیاته وه چې څه به یې وی نه. په دې حالاتو کې صحابه کرامو کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم غږ واورېده چې ضرورت دی د قربانۍ او د چاندې او د الله په نامه باندې د ورکړو، نو داسې قربانۍ یې وکړې چې عثمان صاحب 900 خان د الله په نامه باندې پیش کړي وو، 100 اسونه د الله په نامه باندې پیش کړي وو، 6 کیلو پورې سره زرو. دا یوازې د عثمان رضی الله تعالی عنه چنده وه. د هغه نه علاوه د نورو صحابو قربانۍ ځان لوي، خو که غریب سړی و نو د هغه غریب سړي هغه اخلاص لا په بله نمونه و. لکه یو صحابي و ابو عقیل د هغه نامه وه، هغه ټوله شپه چې ته مزدوري کړې وه، کار یې کړی و، هغه ته په دیاړۍ کې 4 سیره چوارې میلاو شوې وي. هغه ابو عقیل د هغه بچي هم نارو، د هغه کور هم نیمګړی و، د هغه په کور کې د خوراک دپاره هم دغه د هغه مزدوري وه 4 سیره چوارې. 2 سیره خپلو بچو ته پرېښودې او 2 سیره راوړې په میدان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېښودې چې دا جي زما چانده. پیغمبر علیه السلام به ګوره دې ته نه ګوري چې دغه ډېرې پیسې دي او دا لږې پیسې دي، دا ډېرې کجوري دي، دا لږې کجوري دي، نه اخلاص ته ګوري. ولکن یناله التقوا منکم، الله پاکم ستاسو اخلاص ته ګوري. پیغمبر علیه السلام به د هغه کجورې داسې په موټو او په لپو کې راغستې هغه چوارې او په هغه ټول مال باندې به ورشیندلي. ډېر خوشحاله و چې دا خو ډېره لویه قرباني ده وکړه. دغسې یو صحابي چې هغه پکې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې چانده کې ابو عاصم رضی الله تعالی عنه چې سمی یې و 14,000 کیلو کجوري د الله په نامه باندې پیش کړې وي. وجه دا وه صحابو ته دا ایمان و دا یقین و چې د الله په نامه باندې ورکړه پکار دي، په دې به زما په ژوند کې برکت راځي، په دې به زما په مال کې برکت راځي، په دې به زما په کور کې برکت راځي. نن زمونږ یقین خراب دی، نن زمونږ ایمان کمزوری دی. مونږ وایو مونږ که څه ورکړو نو بس دې سره به زمونږ مال نیمګړی شي،
زمونږ پیسې به کمی شي ځکه مونږ پښتانه شومان یو زمونږ جیب کې ماران دي لړمانان دي ټکونه لګوي د الله په نامه باندې د ورکړو کار په مونږ کې ډېر کم دی حالانکه د قرآن نه ثابته خبره ده د سورت توبه نه ثابته ده د سورت بقره نه ثابته ده چې په دې ورکړو باندې چې د الله په نامه باندې ته مال لګې دې سره بستا مال سیوا کیږي دې سره بستا مال کې برکت راځي دې سره بستا مال د اپتونو نه د شرونو نه د تباہیو نه بچ کیږي دې سره بستا په مال کې نور خیرونه راځي یوازې زکات ورکول نه دي چې مونږ به عشر ورکو مونږ به زکات ورکو نه زویم هر سړی چې د کور ته آمدن راځي کستا بچې د بار نه پیسې را لیږي په هغه بار پیسو کې یو حساب مقرر کا چې خیر د 40 روپے خیر د 50 روپے خیر د 60 روپے خیر د 30 روپے دا به زه د الله په نامه باندې ورکوم دا زما د بچی او زما د بچو او زما د ځان د سر صدقه ده دا یو عدد جوړول پکار دی کته تنخوالی کته ته مزدوری ملاویږي پاغه مزدوری کې اومو دا یو عدد جوړ کا چې وای چې زبا خیر د یو لګي 1000 روپے 2000 روپے دا بر د خپل آمدن دا په میاش کې د الله په نامه باندې چې الله مال مقرر کړی دی 1,00,000 روپے د ما تنخواه ده 50,000 روپے زما تنخواه ده نو خیر دا 50 روپے یعنی په دې 50,000 کې یو 1000 روپے دا به زکات نه عشر نه دا به صدقه دا به خیرات دا هغه رب په نوم باندې ورکوما د کم رب د طرفه چې ماته دا یو 50,000 او 1,000 او 2 لکه دا تنخواه چې ماته ملاویږي زره دې جوګنې ما ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء په ما خو به څوک د ټاټکی مزدوریونه کی په ما خو به څوک باغوانیونه کی په ما خو به څوک لانټر وانه چي مال خو به څوک زمکرانه کی په کار کاروانده باندې زه خو څوک په مزدورۍ باندې به زما نیولو ته تیار نشي خدا خو رب دی چې مال دا آسان انتظام دی عزت سره کړی د رزق نو راځي چې د الله په نامه باندې په ورکړو باندې ځان عادت کو موږ صرف پر آکړو پسې ګرځو چې کمزې کې به خیرات کمزې کې به زکات کمزې به خان ورکول والا کمزې به مالدار کارخانه‌دار ورکول والا نه giving hand is better than a receiving one ورکړو والا لاس چې دی دا د اغستلو والا لاس نه غوره دی الید العلیا خیر من الید السفلا رسول الله ویلی دی چې د الله په نامه باندې څوک ورکړه کوي دا سړی ډېر غوره دی بره دی بختوره دی او هغه سړی نه دی غوره چې کم سړی راټولولو والا دی موږ د الله ورکړو والا کی الله دی کی چې موږ د الله په نامه باندې صدقات ورکول والا شو د دې فائدې راته وایم یو خدا دا چې ته د الله په نامه باندې مالونه ورکړې یقینو که د اپتونو نه د مصیبتونو نه د غمونو نه د پریشانو نه به په امني اپتو ستا طرف ته به مخ نیولي خو چې تا ته رانږدې کېږي نو بلې غاړې ته به اوړي څوک به دنه اړي هغه رب به دنه اړي د کم رب په نوم باندې چې ته مالی قرباني ورکې د قرآن پاک کې دا بار بار راځي چې د جان قربانی د مال قربانی خدا د مال قربانی ته مخ کې ویل را چې مالی اموالکم و انفسکم مال مخ کې ویل را ځکه د مال دی قربانی ته انسانان ډیر تیاری گینا مسلمانان ډیر په دې باندې لکه نه چې د الله په نامه باندې نو یو خدا دا چې اپتونه بدن اوړي دویمه خبره دا چې پړه کې بده نرمی پیدا شي پړه کې بده سختی نه دړنه بده د دین غکر کې هغه نفرتونه اوزي او زړه کې بده خاکساری پیدا شي چې ته د الله په نامه باندې ورکړه کې دا د غیبله फायदा ده بلا فائدہ دا وورا چې د الله په نامه باندې څوک ورکړه کوي دا غي د عزت حفاظت پر رب العالمین کی دا د حدیثونه معلومه ده تب عزت کېږي نه تب شرمېږي نه
ستا په کور به د بې عزتۍ د لوپټې د بې عزتۍ د پړوني د بې عزتۍ د صادر د بې عزتۍ د ټوپۍ اواز نه کیږي. ستا د عزت ستا د ناموس حفاظت به هغه رب کوي د کوم رب په نوم باندې چې ته ورکړه کې. دا حدیثو نه معلومه ده چې ګوره بیماری به در باندې هم نه راځي او که راځي بیماری مثالو نو هغه شان بیماری به نه وي چې ګنې تا خوري تا تباه کوي او بیا اوزینه. داسې بیماری به نه وي د ناکاره د سپکو او د درنو بیمارونه به د رب العالمین ساتي. یقین وکړه چې ته کله د الله په نامه باندې صدقه ورکوې پیسې ورکوې نو دم یو علاج دی د بیمارو دپاره. موږ د الله دې سره عادت کې دې سره نو یقین وکړه چې څومره غټه بیماري ده دومره ډېره صدقه. دغه یو مولانا صاحب و هغه وی یو لوی خان راغی وی هغه وی چې قرباني غټه بیماری پې راغلې وه وی دلته د الله په نامه باندې دې طالبانو له دا چې د الله قرآن ته ناست دي دا چې د الله دین ته ناست دي دې له صدقه څه کومه دې له څه ورکومه. نو وی هغه 100 لاک روپۍ کولې. وی ما وی چې دې بیماری ته وګوره د بیماری د مناسبه قرباني وکړه او صدقه وکړه. که ته به ټوخی خان بابا در باندې راغلي نو ستا سمې برابر دی 100,000 روپۍ ورکوه. دغه شانتې که د هغې نه لږه درانه راغلي نو د هغې مناسب خو دا بیماري درانه ده نو راشه نو وی هغه 4-5 لکه روپۍ قرباني وکړه او یقین وکوي چې وروسته یې ټیسټ وکړو بیماري الله استوا. الله ته بیماري لرې کول څه دي الله ته شفا ورکول څه دي الله ته د انسان جوړول څه دي. الله خو رب دی هغه خو شافی دی هغه خو جوړولو والا دی هغه خو چې بیماری راولي څوک یې اړولی نشي هغه چې بیماری لرې کوي څوک یې په تا باندې کېښودی نشي. نو د بیمارونه به په امن چې د الله په نامه باندې ورکړه کې. بله پیدا به دا وي یاد ساته چې دا ملایک وي دعاګانې کوي. د دې قرآن نه معلومه ده چې ملایک دعاګانې کوي. نو چې ته د الله په نامه باندې ورکړه کې ستا په تنخواه کې د الله د نامې حصه مقرر د غریب لی ورکې عجز ګاونډي لی ورکې غریب کونډې لی په چم ګاونډ کې ورکې چرته یتیم لی ورکې چرته بې کوره پردي کنډري لی ورکې. نو یقین وکړه ملایک چې کومې دعاګانې کوي په هغه دعاګانو کې به ستا عیسی ملایک وي. هر سار په حدیث پاک کې راځي دعاګانې کوي هغه سړي ته چې د الله په نامه باندې کم سړی ورکړه کړي. دا صحابه ځکه غټې قربانۍ کولې چې د هغوی دا یقین و. دغه شانتې په ستا په دې مال کې ستا په دې پیسو کې ستا په کندو کې ستا په شکور کې ستا په کټوۍ کې یقین وکړه برکت وي. دا قرآن ویلی دی یمحق الله الربا ویربی الصدقات. وګوره چې کم مال کې د الله د نامې حصه ده د الله په نامه باندې ورکړه دي په هغه مال کې به برکتي هغه مال به ډیریږي هغه مال به زیاتیږي. ستا په مال کې به د یوې او د بلې برکتونه راځي خیرونه به راځي. نن مونږ سره ځکه د پیسو کمی دی پیسه مخکې ده مونږ ورپسې روان یو پیدا کیږي نه پیسه ګټل ګران دي. دا ولي مونږ د الله په نامه باندې ورکړه نه کوو. صحابي خو 4 سیره کجورې ګټلې وې په مزدورۍ کې نو صحابي هغه 2 سیره خپلو بچو ته پرېښودې او 2 سیرې د الله په نامه باندې د الله د پیغمبر مخې ته د الله دپاره د جهاد دپاره پیش کړې. صحابی خو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے مال و سر دے نو 900 خانو دے دا اللہ پا نامہ باندے پیش کرو. نن کا ارسو ریو سڑے خان شو مالدار شو نو 9 چرگے بدا اللہ پا نامہ باندے ورنکی 9 بیزے بدا اللہ پا نامہ باندے ورنکی 900 خانو. وہ چاہتا ہوئے نو دیو سرغن دے لوٹ گئے براوالی چل روپے ورکی چل روپے چل روپے صحیح ہاں دارے چلو روپو وقت چیتا چل روپے نیغے ماتا کے گورا دا صحابو دیوی ما سر دیسو دا شل مکو دا موئے چے ما سر دیسو ما سر ارس دی مالا اللہ ارس را کڑی ری زو دا دے قابل نیم چے دا مالا اللہ سرا کئی پا ما خو سڑیے سوکو اڑندہ خران خرسی دا سوایا چے مالا خو سوک پا باغوانے زمکن را کئی
مال خو څوک د ټاټکي مزدوري ته لکه زه به راته ځان یاد کم په دې خوړ کې مزدوري وه پخوا زمانه کې دغه رابان جوړېده او 2 ورځې تللی وم په 3 ورځې را شړلې وم ما ته یې ته نشي کولی ته د سیمټو بوجې اوچتولی نشي او د سیمټو بوجې د تختو په پول باندې بره ته خېجولی نشي او ریشا دړو کې ومم او خېجولې مې هم نشوه نو زه یې راوشړلم وی ته مزدورۍ کې نه لګي پینډۍ کې د ګوپیانو ګوړو د هغې نه یې راوشړلم پلار مې الله وبخي وي دی به کوي بابا وی کام کریږه او ته چې نو وی ته نشي کولی ته صرف ډوډۍ به خورې او د پولو نه به دا واښه چې کم دي دا واښه دا به د پټین راوباسې او دلته به ږدې نو زما له دا سوچ پکار دی چې دا خو د الله فضل دی دا عزتو الله ماله راکو دا دولتو الله ماله راکو دا چې کم مال دی دا پیسې دي زه خورم زما بچی خوري زما ښځی خوري دا په اسانه خوري دا شکر ادا کوو که د شکر ادا کولو چل دې زده کو نو ته به صحیح مسلمان شي د مسلمانۍ کې د شکر ادا کولو چل زده کول پکار دي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم قرآن پاک وی که شکر دې ادا کنه الله د عذاب نه درکوي دا الله څه کار دی چې تعالی عذاب درکوي که چرې تا شکر ادا کړه لئن شکرتم لازیدنکم که شکر دې ادا کو الله وی زه دل نور ډیروما ان شکرتم او من یشکر فانما یشکر لنفسه چې شکر دې ادا که تعالی بستا ځان لبر دې ډیره غټه فائدې نو مونږ کې د شکر ماده کمره مونږ وای مونږ سره سدي مونږ سره خو څه نشته هغې یو سره غټ ګاډی دی هغې یو سره غټ ریل ګاډی دی هغې یو سره جاز دی او مونږ سره څه دي نرورا پکار دا دي خرګاډی والا ته وګوره د خرې ګاډی والا ته سوچ وکړه په بدن باندې محتاج او نیمګړي ته سوچ وکړه پردي کنډري ته سوچ وکړه دغه پردی کنډري هم داوم انسان دی د دوم بچی دي د هغې هم احساسات دي د هغې هم ارمانونه دي د هغې بچو د دې پردي کنډري د دې خرګاډی والا چې هم خرګاډی والا دی هم پردي کنډر کې اوسي د هغه د بچي هم اختر دی د هغه د بچي هم تعلیم دی د هغه د بچي هم ساړه کېږي د هغه بچي له هم کوټ پکار دی د هغه بچي له هم ګرمې جامې پکار دي شکر ادا که الله به د مال کې برکت واچوي بله دا ده چې د لګولو سره چې د الله په نامه باندې لګول کې د الله د قهر او د غضب نه به بچي دا ناڅاپه اپتونه راځي ناڅاپه د الله قهر د الله غضب یقین وکړه د حدیثو نه معلومه ده چې څوک د الله په نامه باندې ورکړه کوي دا سړی به د الله د قهر او د الله د غضب نه دی به په امني بله دا ده یو حدیث کې دا هم راځي چې که ته وایې چې د ما د عمر ډیر شي د ما دی عمر د برکتی بعد سړی به یو 100 کاله عمر به تیر کړي خو هیڅ به یې نه کړي نه به ورته چا دوا کړي نه به یې چا دوا ګټلي نه به یې چا اړه ګټلي نه به یې چا سره ښېګړه کړي نه به یې پس د مرګه څوک یادوي هسې هغه 100 کاله کې بل سړی به هغه به 50 کاله عمر تیر کړي خو ډېر ډونه به یې ګټلي ډېرې دواګانې به یې ګټلي ډېر خلک به یې پېژني ډېر خلک به یې صفتونه کوي نو کته وی چې د ما دی عمر ډیر شوی په حدیث کې راځي د ما دی عمر کې برکت وی نو د الله په نامه باندې ورکړه کوه دغه شانتي په بل حدیث پاک کې دا هم راځي چې ته د الله په نامه باندې ورکړه کې نو د سپک مرګ نه به الله ساتي یقین وکړه چې سړی مړوم شي او پړوم شي بعد مرګونه داسې راشي چې وي دا سړی مړوم شه څوک په غلا کې مړ شي څوک چې تا ولې مونږ غلط کارونه نه کوو نو چې زه غلط کار کوم او ماله پکې مرګ راشي پخوا زمونږ د کلي کې غل په داسې ځای کې مړو چې دیوالې سورې کړی نیم یو خوا نیم بل خوا ګوټ یې کړی ګوټ او په آگ کې په ډز لګېدلی او مړ شو نو داسې مرګ هم مرګي که نه بدعملۍ هم خلک کوي نو په بدعملۍ کې دله هم مرګ راتلی شي که نه په سپکو کارونو کې دله سپک مرګ هم راتلی شي په قسم طریقو سره دم سپک مرګ دی چې اخیره کې د ایمان نه بېغمه کی ټول عمر د منځونه کولو ټول عمر د عبادتونه کولو ښه کارونه دی کولو اخیره کې په داسې لبه وړی دی چې بیا د نه قرآن منو نه د حدیث منو عقل پرست شوې نو چې مړ شو نو دا هغه سپک مرګ نه دی زه در مثال لري ټول عمر خټې کړې وي نو دې صدقې سره د دې صدقې بله فایده مې راته وي
الله پاک بر د سپک مرګ نه ساتي. بل دا خبره ده چې ته د الله په نامه باندې ورکړه کې نو یو شیطانی صفت دی هغې ته فخر وی لویي. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطانو هغې کې ډېره زیاته لویي وه، ډېر زیات تکبر و پکې او د الله نه دی خوښه دا لویي او تکبر. ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا. د الله هغه سړی نه دی خوښ چې هغه غاوره دی، هغه ډوزمار دی، هغه متکبره دی. وله الکبریاء فی السماوات والارض. د لویې مالک خو الله دی. دا قارون د الله پاک خو بلا دشمنانو، بلا کافرانو، نو بل کافر په ځمکه نه منډو نه که نه. هغه کافر مو، هغه ظالم مو، خلکو سره ظلم هم کو، خو لویي پکې ډېره زیاته وه، تکبر او د الله پاک قهر پې راغی. الله ته داسې سړی بالکل نه دی خوښو چې کم سړي کې تکبر دی، کم سړي کې لویي د پیغمبرانو کې ډېر عاجزي وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ملګرو وی تاله یو اوچت ځای جوړو چې ته پې بره مونږ ته ناست دی. نبي علیه السلام وی نه، پرومیننٹ پلیس ماله مو جوړوئ، ماله اوچت مقام زه تاسو سره دکه شانتې غریبانانو سره په ځمکه او په پوزي چې زه ناست یم نو زه خوشحاله یم. اللهم احیني مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. یا الله پاک مسکینه ژوند مې خوښ دی، غریبانانو سره ژوند مې خوښ دی، او یا الله چې قیامت کې هم خوشحاله بیم چې دی غریبانانو سره دی مسکینانو سره پاسم. نو چې لویي او تکبر څومره سپک او د الله ناخوښه صفت دی. نن پښتنو کې هر یو قبیله چې دا نو وي د دې کلي مونږ یو، زمونږ پلار هغه د انګریز د اسه کوس کړی هلکه تاسو پلارو زه به څه ووایم خو د چا پلار زما پلار وي چې او نو هغه دی کې خان بهادر صاحب ته رانیغ شوی و، د برېت یې نیولی و، خان بهادر صاحب پودلي و بچی او ستا پلار وی. زمونږ نیکه چې و وی هغه وی چې زه نه منم انګریزو، او زمونږ یا سړیه مونږه جزان خلک یو، نیکونه پرېږدی، مونږ ډېره جزان یو، مونږ ډېر بېوسه یو، مونږ هېڅ نه یو. که مونږ باندې مصیبت او تکلیف راغی یقین وکړه مونږ هغه مصیبت او تکلیف د ځان نه نشو اړولی، د مونږ هېڅوک نشته، هېڅوک نشته. قسم دی د خپل زامن هم د سړي بیا نه وي. که تا باندې مصیبت راغی دا زامن به دې هم غیر چاپېره ګرځي را ګرځي. اورې ښه دی بابا و، ښه بشي بابا و، راغې بابا چې ته ډېر خوشه قسمته پلار به چې د هغه بچی به چې ته خدمت وکړي. نو زه اریان دا یم چې دی ناپکاره، دی نااهله، دی بېوفا، دی بېوفا اولاد دپاره زه خپل آخرت تباه کوم او بربادوم او ځان نه د جهنم ستن جوړوم چې پردي مالونه راجمع کوم، پردی ځمکې راجمع کوم، لور خور له څه نه ورکوم، ترور له څه نه ورکوم. د څه لپاره؟ د دې خپلو نااهله، ناپکاره، بېوفا بچو دپاره چې دا بچي دا ګورې بېوفا او نااهله بچي دي. د دې دپاره د ځان نه د جهنم چوړ مه جوړوه، د دې دپاره د ځان نه د جهنم درشل مه جوړوه. دا زامن ته ورشه دې قبرونو ته، دې مقبرې ته ورشه او دې قبرونو ته ننداره وکوئ دا کم خان صاحب دی، دا کم نواب صاحب دی، د څومره محنت کړو خپلو بچو له، په مزدورۍ کې نه څه خوړل نه څه څکل. دا وی هغه کاکا دی دا قبر والا ورشه داسې پکې شته چې ده په 15 کاله کې د دوکان نه نوې جوړه نه واغستې، چې ته کباړه او چې ته زړې مړې او خپل اولاد دپاره پیسې جمع کولې. نن په سوګند باندې او په قرآن او په طلاق باندې هغه اولاد ته ووایه وایي په 15 کاله کې دې پلار له چې ته تلي دغلته دې قبر له تله شتې که نه؟ زمونږ پیغمبر علیه السلام د خپلې مور قبر له تللی دی، جړلی دی ورته، تللی دی جړلی دی ورته. دې واقعاتو کې رالو صحابه کرام تلي دي د خپلو پلارانو د میندو قبرونو له، ټیک ده. نو دا راته ووایه یا ته دا تپوس وکوې دا قبر له خو نه تلي، خو په سوګند راته ووایه چې د دغې پلار بابا په نوم باندې دی چرته کې یو 100 روپۍ یو غریب له په لاس کې یخي دي چې دا نیت تې کړي چې دا زما د پلار د سر صدقه چې زما د پلار ته الله د دې اجر ورکړي. نو دې زامنو له زه خپل آخرت خرابومه، دې بچو دپاره زه خپل الله د ځان نه خفه کومه. نو زه وایم د الله په نامه باندې چې صحابه کرامو ورکړه کول نه یو خدا ده چې د غلط مرګ نه، د سپک مرګ نه به د الله ساتي. دا د صدقاتو پیدا ده، د جهنم نه به د الله ساتي. په حدیث کې راځي او په قرآن کې راځي که نه
چې وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. کم سړی چې د الله په نامه باندې ورکړه کوي، خپل مال پاکوي، خپل ځان پاکوي، خپل زړه پاکوي، دکه سړی به الله د جهنم نه بچ کي. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وګوره ورته د جهنم نه به د الله بچ کي. بله خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې وي چې چا به صدقه کوله ورکړه به یې کوله، نو زما به څه دعایي، ستا به څه دعایي، د دې مولا صاحب به څه دوایي، دا به دواګانې یا د اخلاصي یا به نه. د رسول الله په دواګانو کې به راشي چې الله وی خذ من اموالهم صدقه. د دې دا مال چې تعالی راوړي او د الله په نامه چې څوک ورکړه کوي که نه، نو دا اخلا خو وصل علیهم دوا ورته کوه. نو رسول الله ورته دوا کړې ده. نو یې لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې به دې عیسه وشي چې د الله په نامه باندې ورکړه کوي. بله پیدا به دا وشي چې د عرش د سوري د لاندې به ولاړي چې د الله په نامه. دا کوم دی راغلی دي؟ دا بخاري شریف کې راغلی دی او مسلم شریف کې. دا ما چې راته ووایي دا ما ځانه نه وي، دا مې د قرآن نه وي، دا مې د حدیث نه وي، او دا راته هم د بخاري او د مسلم حدیث ویما چې وی د عرش د سوري د لاندې به ولاړي نبي علیه السلام به یو څو تنه به، نو یو به پکې هغه سړي ورجل تصدق بصدقة فاخفاها چې د الله په نامه پټه صدقه کړې وه، پیسې یې د الله په نامه باندې ورکولي، خیرات یې ورکو، یوازې زکات نه، یوازې عشر نه. نو داسې سړی به د عرش د سوري د لاندې ولاړي. نو خوښه نه ده چې پیغمبر پاک به هلته ولاړي، نو د رسول الله سره دې ولاړه خوښه نه ده. ورکه سړي یې پرېږدوه. دی دا تپوسونه کوي څلوېښتمه روپۍ او دېرشمه روپۍ، هغه ټیک ده، هغه خو عشر دې ورکوه، زکات دې ورکوه. خو زه وایم چې که ستا آمدن د تنخوا راځي، که ستا د بچي پیسې راځي، نو صرف منجله کوی مه چې هغه دی کې مې ځای صحیح کړی دی او هغه به علمه، او هغه دی کې مې ډاګه صحیح کړې ده، دا ډاګې نه خلاصېږي، دا ډاګې ماګي دا خلاصېږي نه چې په ګاونډ ډاګه ده او بیا بل دی پټ ګاونډ او بانه صحیح. یاره وی ډېر ارامي سړی مې خواله راته نو ځکه مې استاد دا چلو کو پو دا سور ارامي و فرعون کو شداد دله خواله راته که ابوجهل ودلی وزیر نمرود دی ګاونډ ته راته که څوک دی. دا زمونږ د خلکو دا ردې او چې ته ورته ووایې چې یا کاکا دا پیسې خو تا له نن نه دي راغلي، دې پیسو خو تا سره 15 شپږ اته کاله تیر کړه، ځکه د دې پیسو نه کروڑ روپۍ جوړې شوې، نو په دې کې خو 2.5 لکه روپۍ سالانه زکات و. نو دا راته ووایه کاکا جي چې سالانه زکات په دې جمع پیسو کې دا تا ورکړی دی، څو ځله دی زکات ورکړی دی؟ نو دغه دی بیا وایي چی پی کری هېڅ نشته. دا زکات خو فرض و که نه؟ کمی پیسې که تا حج له جمع کړي دي هم په هغې کې په کال کې زکات ورکوې، کمی پیسې که تا کور اغوستو له جمع کړي دي هم چې کال تېرېږي هغې کې به زکات ورکوې، کمی پیسې که تا عمرې له جمع کړي دي هغې کې هم چې کال تېرېږي زکات به ورکوې. نو چې صدقې کې د الله په نامه باندې ورکړه کې، نو بله فایده دا شوه 10 نمبر فایده چې د رسول الله سره به د عرش د سوري د لاندې ولاړي. بله خبره دا ده، بله فایده دا ده چې د ګناهونو دروازې به راته الله بندې کړي او د نیکو دروازې به کولو شي. دا هم حدیث کې راځي چې د بدعملۍ د ګناهونو د سپکاوي دروازې به راله الله بندې کړي او د برکتونو دروازې به در باندې الله کولو کړي. او بله دا ده چې الله وي یا ابن آدم، و د آدم علیه السلام زیه، و د آدم علیه السلام بچیه. نو آدم علیه السلام بچی څوک دی؟ زومې ما تومې، پښتون هم دی، میا هم دی، خونزاده هم دی، لوار هم دی، ترکاڼ هم دی، ټول یو که نه؟ یا ابن آدم، و د آدم علیه السلام وصیه انفق ولګوه پیسې د الله په نامه. الله وایي ته یې لګوه، انفق علیک، زه به یې دله درکومه، زه به یې دله ډېرومه. دا د الله خبره ده. الله وایي ویې لګوه، زه به یې دله درکومه. نو دا 12 پیدې مې راته وویې د صدقاتو چې د الله په نامه. نو صحابه کرامو د رسول الله تربیت شوي کسانو هغې دې خبرو باندې یقین کو، نو ځکه هغه یو پکې ولګېده، نو 6 کیلو سره زر یې راوړو، نو 100 ورسره آسونه راوړو، نو 900 اوښان راوړو، نو هغه بل لګېده 14.5 کیلو ورکره کجورې وې، نو هغې راوړې.
بل دغه شانته بل سپین زاروی ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې راغی نو نبی علیہ السلام ورته ابو بکر تا پکې کور سپری خودو هغه اې دا الله پیغمبره الله گواه دی الله گواه دی چې یو د الله نوم مونږ را پاتې دی جارو مې والی را څه شی مې کور پرېښی نه دی بس زما دپاره د الله او د رسول نوم زما د بچو دپاره مونږ دپاره کافي دی عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی هغه نیم مال د کور راوړی نیم چې څه ورکارو پیسې وې او سامان او کجورې وې او نغدي وه هغه یې راوړی دا او څه پکې رالو دا د تبوک موقع ده وی ای د الله پیغمبره مونږ کره اوښ هم نه و مونږ کره ګاونډیانو کره هم اس وغیره نه و چې قرض مې راغستی وی یي ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع الا يجدوا ما ينفقون نبی علیہ السلام ته وی که سورلی نو مونږ له راکه چې ځو نبی علیہ السلام ورته وی سورلی مې وویشلې په ډرک صحابه په جړا شو ډېر وخت یې جړلو اوري په دې خبره یې جړل الله یجدو چې الله زه دوره غریب یم یا الله ما سره سشتې نه یو پکې و په مدینه کې ګرځېده چاته وی او سړی ته مالا اسکار از راکا زه جهاد لازمه که ما ته په غنیمت کې سمیلو شو ما ته هر څومره حصه میلو شوه هغه حصه به ته ماله اس راکا هغه به تعالی در کوم هغه ورته وی دا اس والا اس هغه بوتو واپس چې سړی راتو هغه ته دوه څلورو خان پکې میلو شوي په غنیمت کې یو موقع کې هغه خان راوستو او د اس هغې کاکا ته وی دا والا ګوره بیا پکې منافقت هم نه بیا پکې بې اخلاصي هم نه وه بیا پکې بې مینې صحابو کې دا شی خو نه و که نه ګوره نو هغه ورته وی رورې ما تاله اس دې له نو درکړی چې ته ما لره دې په بدل کې څه انعام راکه زما جدا اراده وه زما دا اراده وه چې زه نشم ته زه معذور یم د الله دپاره په جهاد کې شریکېدی نشم ما وی چې زما پکې حصه وشي ما وی زما دا اس ته پکې لاړ شي زما دغه وسو دا اوښان ته کور ته بوزه رورې دا ستا دي دا زما نه دي دا د صحابو د تبوک په موقع باندې قربانې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولګېده په مدینه کې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه صحابي دی هغه ته وی د مدینې گورنر بته د مدینې مشر بته ګوره او په خپل روان شو او د خپل کور او د زنانه د هغې د مشرۍ دپاره د خپل خاندان د هغې دپاره علی رضی الله تعالی عنه ته وی ته به د کور او د اهل عیال خیال ساتي یو سړی له پکار دی چې دی د خپل کور خیال وساتي دا نه چې ما کره به اوښي راځي دان غریب په غاړه به ناست یو اوښي ته ما کره څه ته خو الله زما په قربان کړي یخ اغسړ یخ پلوانه کاکا د پلار د ترزیه د پلار د مامازیه د پلار د ماسیزیه خوریا ته مونږ کار راځې یا د خینې خاونده و تاله ما مثال لور در کړی را زما په کور شپږ او پنځه نورې د مالونه دي ما زامنو له ودونه کړي دي او ته لکه د انډر سخي راځې او برړېږې د ما دان غریب په غاړه یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم دې قرآن صورت نور کې تا ته ویلي دي چې مزه دې کور ته لا تدخلوا بیوتا غیر زنا جوړن تپوس له راتلی شي دا د منم خزانه جوړه را خواخې دي بیماره تپوس له راتلی شي هغه خبرې دې منم خو د ما د کور مشري د خینو سره ګپ شپ د خینو دپاره سوداګانې خینه په موټر سایکل باندې پله بوتلو دې پله بوتلو غوښې له بوتلو میانو له بوتلو چکرو له بوتلو سیل له بوتلو دا د اوښي ښځه راغه بوزمه دا پلان کې دي د کور جینکۍ دي ګاډی مې ته ډک کړی دی اختر دی دې سیند ته بوزمه چې دې عید ملن پارټي وکړي اوهو دا کار مه کوه ماله به خټې جوړې کړي الله په دې قرآن کې دا خلق ماته وی استاد دا خبرې کوي د قرآن او د حدیث خبره کوه نو دا زه قرآن او د حدیث نه بار کومه رسول الله سر منګزاو حدیث ته ته ویم
مخکې مې قرآن وی اوس حدیث ویم رسول الله سر منګزاو دی کې یو سړی چې ته بهر راغلی او پوه ډېر نه و او په هغه دروازه کې داسې کتل وي جي زما کار دی نبی علیه السلام هغه منګز و سره وه د لرګي منګز به وه یا د هډوکي منګز به وه او را روان شو خو هغه سړی وروستو چې هغه ته یې وی مخ مې دله په دې منګز ورانه و تا د ما کور کې د نندارې کولو کم حق دی ننداره په پردي کور کې نشته پخوا یو زمانه وه چې په اوښانو باندې به خلک مثال ګرځېده نو په دې کورونو کې چې دیوالونه چیت چیتو یقینو که سړی به اوښ سره پیاده روانو چې ما ته پردی کور به ښکاري او د مشرانو پابندي به وه دا چې په خره به هم نه سورېږي بره چې کور درته ښکاره نه شي نو د دې نه فسادونه جوړېږي دا پردی سړی دا یو کور ته راغی هغه یو کور ته راغی هلکان کور ته راله زه د دې ځکه ملګری نه یم چې قرآن دا ویلي دي چې په ښادۍ کې په واده کې دا بغر کې هلکانو دا سلم او سماټ هلکانو دا د جینکو خواته مه بوځه که نو عمر صاحب سړي ته وي شیشې ماتی په کلي کې ټپه کوله په کلي کې نو عمر صاحب ورته ویې لکه د زنانو زړونه کمزوري دي مه کوه شیشې ماتی مه وایه په کلي کې ټپې ماله به خټې جوړې کې زه ویم دا هلکان دا بغر کې را بغر کې چې کورونو ته دا نظي راځي پردو کورونو ته مه کوئ کنی دا خو که حقیقت وی سوره واقعات ته ویم نو ما به ځان له هلک سره ګپ شپ جوړ کړي نو چې غر چېرې د ما ښځه ورسره لاړه شي ولې دا د پښتو په دې ملک کې شوي نه نو یې لکه مه کوه که نه مه کوه پرده مه ماتوه چې کم ځای کې الله ویلي دي چې پرده بعد به ستا ښه خپلواني زه ښه خپلولي منمه خو خپلولي دې دې ته ویم چې ستا ځمکه ډېره دی او پنځه مرډې ځمکه وله ورکه خپلوان له خپلولي دې ته ویم ستا یو 15,000 تنخواه یو 100,000 ورته میاشتې ورکوه خپلوان له خپلولي دې ته ویم چې تا کره مثال میخه ده او یو بیزه ده بیزه دې خپلوان له ورکه چې یاره دې باندې ته ګزاره کوه ستا مثال کاروبارونه دي 3 یو کاروبار ته خپلوان له ورکه خپلولي ته نه منې وي زه خپلولي منم خو زه انګړ بنګړ د زنانو هغه نه منم چې کم قرآن ویلي دي د هغې پابندي منمه ازادي نه منمه او د دې زنانو د بېباکۍ نه د ازادۍ نه د پټوانو نه د دې موبایل نه د دې نه دشمنۍ جوړې شوې د دې نه فسادونه جوړ شو نو دې ما ته وي قرآن او حدیث وایه وایي دا په دې قرآن کې نه دي چې هلکانو کار مه کوئ تش دا وایې ته وایي واللذان یاتیانها منکم فآذوهما دا څه دا وایي چې د بدکارۍ د هلکانو څوکۍ نه ویسېځئ دا وایي چې بدکاري د هلکانو څوکۍ هغه په ګټو باندې وولئ دا د قرآن کې نه دي دا در ځان وایم واللذان یاتیانها منکم فآذوهما اتاتون الذکران من العالمین دا د قرآن کې نه دي چې د هلکانو کار کوئ په دې دنیا کې ما سبقکم بها من احد من العالمین دا کار خو ویړو چا کړی نه دی دا خو ډېر سپک کار دی فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها دا د قرآن کې نه دي چې هلکانو کار یې کوه الله پې دا ځمکه هله وړې کړه وي ته تش دا وایې د قرآن او د حدیث خبره کوه وایي دا د قرآن د درونو او د سپکو او د زرګر او د یو او د بل د خیانت خبره کومه نو چې کومې نو راځه په دې قرآن کې 8 ځله خو یا 9 ځله د لوط علیه السلام د قوم واقعه بیان شوې ده بیا چې د هلکانو کار یې کوه تباه شو دا زه ځانه وایم 8-9 ځله د یوسف علیه السلام واقعه یو ځل دلته راغلې ده قرآن کې یو ځل او دغه د هلکانو کار والا واقعه 8-9 ځله راغلې ده د شعیب علیه السلام قوم چې درون او سپک او تجارت روانو جوړ کو تباه شو برباد شو عذاب پې راغی قوم تباه شو دا په دې قرآن کې 4 ځایه راغلې ده نو دې وی قرآن او حدیث وایه نو دا قرآن او حدیث نه دی که نه قرآن او حدیث ته تهجد لمونځ کوه قبلې ته مخ که او غوږونه داسې کوه او الوا په 3 ګوتو خوره او خپلې مخې ته یې خوره او پوکې وله مه ورکوه او ښه رمزې بس دغه دا درته چا وی دا یوازې په دین کې چې دی نه یوازې پستې خبرې نه دي د تصویر دویم مخ به هم کاته پکاري د تصویر نو زه ویم چې علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام پرېښوده وی ته د کور خیال ساته ته هم د دې کور نګراني ورې کوه ته تش بار ګرځې د بار د خلکو هم غضب جوړ کړي دلته ولکوېدنو کوي بس سهار موبایل غوږ ته ونیوه تر ماښامه پورې بیا کار نه دي خوا جنۍ ته وي دې خواشه او خوا شه بل چان جامې واچوه بل چان توره جوړه واچوه سره جوړه واچوه کوټې ته وخېږه نه به خېږه طلاق مې در کړي دي بیا وي یاره استاد په ټیلیفون طلاق کېږي هر څه پې کېږي په ټیلیفونو
په ټیلیفون هر کار کېږي په موبایل باندې هر څه کېږي غاړی اوس په ټیلیفون کې ده کلکولیټر په ټیلیفون کې دی حساب کتاب په ټیلیفون کې په دې کې دی ریکارډینګ په دې باندې کېږي کیمرا په دې کې ده او یاداشت په دې کې لیکلی شي الله دې په ایمان خوشحاله کړه میسج په دې لیږلی شي خط په دې کې لیږلی شي وایي طلاق پې هم کېږي هر څه پې کېږي تا ته چا دا وي زه د پښتو د اسلام د دې خبرې مرګرې ما پښتو اسلام دا ده چې که مالې کومه جنۍ کړې ده نو دا نه چې زه هغه په ګپ باندې عادت کما په ګرځېدو باندې عادت کم کني کم غوی او کم غوا چې د شنې خوان واري ستا پلار به هم بیا منې نه کي ماله به خټې جوړې کړي د ګپونو خوان به والي بیا به دې لږ سره ګپ لګوي دې لږ سره به ګپ لګوي هغه یو به میلاوي بیا به یې ولي بیا به مرګونه کوي بیا به دشمنۍ ته غاړه ږدي بیا به څه کوي ما عادت کوه په دې چل باندې یو دیوال پکار دی د آیا یو دیوال علی رضی الله تعالی عنه چې یو ساعت شو په مدینه کې ایثارونه منافقان وی دا شعر خدا دی دا علی صاحب دی دیوی جنکو سره پرېښوده دی ښځو سره پرېښوده علی رضی الله تعالی عنه غر وایلو وی ستاسو خدای ویښه بنیادو باسه پیغور ناکاره چیرې نبی علیه السلام یې په لارې لاندې کو وی زه نه پاتې کېږم زالته نه نبی علیه السلام به ته ګوره دا زما امر دی ما درته ووایي چې پاتې شه من یطع الرسول فقد اطاع الله د رسول منل د الله منل دي او لکه څنګه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وکنه نو موسی علیه السلام ته خپل ورور هارون علیه السلام ته ویې ته دلته یا اخلفني فی قومي زما دې قوم کې زما خلیفه شه وی ته هم زما دپاره دکه شانتې وګوره په قرآن کې راغلي چې یو ورور لاړ او بل ورور خو زما نه پس پیغمبر نشته لا نبی بعدي زما نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته ته نگرانی کوه او ته اعتماد والا او اعتبار والا سړی علی رضی الله تعالی عنه تر دې زنانو دغلته خیال ساته منافقان ګرځي راګرځي هسې نه څوک ور غاړې ته راشي کوسې غاړې ته راشي دروازې غاړې ته راشي دا د صحابو قربانۍ وي خبره مخکې روانې ده بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام تبوک طرف ته روانو په لارې سخته ګرمي وه صحابه وی اوبه نشته ګرمي ده ګوره نبی علیه السلام یو میاشت پیاده مزل کړی او 100 ورځې هلته تېرې کړې وي نو 50 ورځې شوې 300 جمع 20 دا شوې 50 ورځې نبی علیه الصلاة والسلام دا سفر دی دی تیر کړی دی نن موږ د الله دپاره یو ورځ قرباني نشو کولی سړیه دا پیغمبر علیه السلام میاشت د دواړو غاړو دا مزل کړی دی او هلته 100 ورځې تېرې کړي دي چې څوک دا ونه وایي چې دوی ویارېده او په نیمګړي کې وتښتېده او په لارې چې صحابو فریاد کو چې باران نبی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړو یا الله باران یا الله باران اجوړ باران وورېده نن مونږ بارانونه غواړو کېږي نه ولې د مونږ مولا هم هغه وخت کې باران کوي چې په نیټ کې وګوري چې شپې له باران کېږي نو یې باران وکړئ باران دپاره سوال وکړئ چې ګنې خلک وایي چې ملا صاحب د لیو په چیرې ښه چې دی دوا وکړي نو بیا باران کېږي دی په نیټ کې چې ګوري هسې هلکه الله بې نیټه کوي الله بې اسباب وکوي او د باران دپاره د سهارۍ مونځ دی تګ دی هغه طریقه ده او نبی علیه السلام دلته کې د جمعې پر ورځ باندې په خطبه کې به لاس اوچت که اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا یا الله په مونږ باران ووری د خیر او د رحمت مونږ هم وایو الله په مونږ باندې باران ووری پخوا به خلکو په کورونو باندې ماشومان ګرځول او مخ به یې وله تور کړی و انګار سانګار خدایه کې بارانونه چې ودان شي خپل ملکونه او تور مخې بابا جاړي په مخ څپې راغواړي یو چونګدانې راغواړي دا ساکو بکو به یې وي خو دې کې څه مطلب و مطلب به دا و تور مخې مطلب دا و چې مونږ ورې الله تا ته ډېر تور مخي یو یو ارې خبره کې سم مطلبي خو بهرحال خلک مونږ یا الله تا ته ډېر مخ تورن یو او په دې تورن مخ باندې په ګناهګار وجود باندې الله زمونږ بل در بل ور بل چوکټ نشته الله په موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي مونږ هم وایو چې الله د خیر او د رحمت باران وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین